امین علي ته شعر ډالی دی چې د مصلحت نه به تر څو کار اخلو، د خاموشۍ نه د نغمو کار اخلو. د مصلحت نه به تر څو کار اخلو، د خاموشۍ نه د نغمو کار اخلو. موږ د قتال د نظریې خلک یو، موږ د قتال د نظریې خلک یو، موږ له مرمیو د تسبو کار اخلو. موږ منت کوو حفاظت مو وکړه، د څوکیدار نه په جرګو کار اخلو. او یو دوه شعره نور دي، خو هغې نه مخکې یو قطعه ده چې علم او زده کړه خو په امن کېږي، جمهوریت د امن سر وخوړه. علم او زده کړه خو په امن کېږي، جمهوریت د امن سر وخوړه. که په دې حال کې بې ټوپکه مړه شو، قبر دې ورک شي کفن سر وخوړه. چې په عکس باندې مې خط دی د الزام په آینه کې، په عکس باندې مې خط دی د الزام په آینه کې. دنیا ځکه راګوري د بدنام په آینه کې. او بچیا علم وکه چا چې کړی دی ګلابه، رڼا هغه ته ښکاري د ماښام په آینه کې. بچیا علم وکه چا چې کړی دی ګلابه، رڼا هغه ته ښکاري د ماښام په آینه کې. او که بل خوا درنه ګورم بدګمان مشې لاليه، که بل خوا درنه ګورم بدګمان مشې لاليه، ستا شونډې سترګې خال ښکاري تمام په آینه کې. عادت مې د وفاو او یارانو داسې پرېښوم، عادت مې د وفاو او یارانو داسې پرېښوم، کوم به اوس خپل ځان سره سلام په آینه کې. او صدیقه آینې مې د خپل کور ځکه ماتولې، صدیقه آینې مې د خپل کور ځکه ماتولې، ښکارېږي راته مینه کې ناکام په آینه کې. په عکس باندې مې خط دی د الزام په آینه کې.